د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې هیله یم چې ټول به روغ او جوړ اوسئ، د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزاره یاستئ. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه منن الدین نیک معلم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن درته د ستور مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 43مه برخه دراوروم. خو وړاندې له دې چې د 43مې برخې د نشر ور پرانیزم، لومړی ورځمه د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تېره 43مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. خو درنو او قدرمنو اورېدونکو، یوه هیله له تاسې هم لرم چې دا خپرونه راسره هم د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول په تېره 42مه برخه کې اورېدلي و چې لکه څنګه چې وویل شول د صلاح الدین لومړی جنګ و. هغه په زړه کې هوډ درلود چې په دې لومړي جنګ کې به خپلې ټولې وړتیاوې راڅرګندوي. په همدې وخت کې هغه د خپلو لښکرو نه مخته روان و او وسې د کتارونو څخه بیرون ووت. هغه خپل ملګري سپرو ته وویل چې د دښمن سنګره هلته مخته دی، په دې خاطر هغوی دې د حملې کولو د اعلان پرته په چټکۍ سره حمله وکړي او دښمن دې په مکمله توګه له منځه یوسي او بیا دې بیرته راستنه شي. حیرانوونکې خبره دا وه چې صلاح الدین او ملګري په ډېرې چټکۍ سره د بلیس دغه فوزي چوکۍ ته وروان وو او د بلیس د چوکۍ خلک که څه هم د مقابلې لپاره تیار وو، خو سخت ورخطا وو او په دې نه پوهېدل چې د هغوی په لور وروان دغه عسکري توپان د دښمن دی او که د دوست هېواد. د هغوی ذهنونه حیران وو چې په دې ریګستان کې دغه فوز له کومه را پیدا شو. هغوی ته خو دا څرګنده وه چې د دمشق سلطان نورالدین زنګي د دمشق نه راوتلی دی، خو د هغه مخه د یورشلیم په لور وه او دا فوزیان د دې ریګستاني سیمې څخه را روان دي. حال دا چې دلته بل کوم داسې ریاست هم نشته چې د مصر او یورشلیم ترمنځ شتون ولري. د صلاح الدین سره یو ځای 200 سپاره وو، خو هغه دغه سپاره تر لرې پورې خپاره کړل او هغوی په لسکسیزو ټولګیو داسې وویشل چې یو د بل څخه به په لږ واټن کې حرکت کاوه او د یوه صف په ځای به مخکې وروسته څو صفونه تر سترګو کېدل. د مصري ځواکونو قومنده د دوارغه مورونو فخرالدین همام او ناصرالدین همام کوله. مصري ځواکونو صفونه تړلي وو، خو لا تر اوسه ورته د حملې کولو حکم نه و شوی. هغوی په دې فکر کې و چې راتلونکي پوځیان به یا خپله پیژندګلوي وکړي او یا به په لږ واټن کې تم شي او خپل صفونه به جوړ کړي، او همدا هم د جنگ طریقه وه. خو راتلونکو خپل اسونه راځغلول. هغوی په دې نه و خبر چې د حمله راوړونکو شمیر یوازې 200 سپاره دي او که نه هغوی به هرومرو کومه طریقه خپله کړې وي. درنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې تېره 42مه برخه په کومو جملو او کومو کلماتو پای ته رسېدلې وه. 43مې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکو. که څه هم د صلاح الدین حمله ناڅاپي نه وه، خو دومره تیزه او په چټکۍ سره وه چې تر هغې چې مصري قومندانانو خپل فوزونه د قومندې لاندې راوستل، د مشقي ځواکونه یې په سر ولاړو. د مصریانو آسونه تیز هم نه وو، خو لومړی فرې دوی د غشو باران وکړ. بیا د صلاح الدین سپرو خپلې تورې راوویستلې. مصریان د دې ناڅاپي بلا نه وویرېدل. هغوی داسې محسوس کړه چې
دښمن د څلورو خواو څخه کلابند کړي دي. شامي ځواکمنو په هماغه لومړۍ حمله کې هغوی ته پوره زیان ورواړو، خو د مصري ملخي ځواکونو تر مخ د 200 سپرو څه ارزښت درلود. لږه شیبه لاس په لاس د جنگ نه وروسته صلاح الدین خپل سپرو ته د بیرته ستنېدو حکم وکړ. که چیرې هغه لږ ځنډ کړی و نو د سپرو کلابند کېدل شوني وو. هماغه و چې صلاح الدین چې په کومه تیزۍ سره حمله کړې وه، په هماغه تیزۍ سره خپل عسکر د دښمن د فوزونو د سمندر څخه بیرته وویستل. په دې حمله کې 10 کسه مصریان ووژل شول او تر 100 زیات زخمیان شول. د شامي ځواکونو یوازې 15 کسه معمولی زخمیان شول. شامیان چې بیرته ستانه شول نو مصریانو د الله شکر ویست. خدا باور لا تر اوسه نه راغلی چې حمله راوړونکي څوک وو او د څه مقصد لپاره دا حمله وکړه. خو مصریان ډېر حیران نه وو. د هغوی یو جاسوس چې د حمله کوونکو تر شا تللی د بیرته راستنېدو سره سم خبر ورکړ چې هلته ډېر ستر شامي لښکر لنګر اچولی دی. دغه حمله کوونکي سپاره د دغه لښکر لومړی دسته ده. د ناصرالدین فخرالدین عقل له منځه ولاړ. دا به هماغه لښکر وي چې په یروشلم کې اوازې ګډې وي چې د دمشق سلطان د یروشلم په لور وروان دی. ناصرالدین د لږ څه فکر وروسته ویل، فخر وروره، موږ خو هلته په یروشلم کې هم اورېدلی و چې د لښکرو مشري په خپله سلطان معظم کوي، خو زموږ جاسوس د شامي لښکرو ځای په نښه کړ، خو د سلطان معظم په اړه یې څه ونه ویل. فخرالدین ورته وویل دا هم شوني دي چې سلطان به خپل لښکر 2 ځای کړی وي، نیمایي به یې یروشلم ته استولی وي او نیمایي به یې زموږ پر لور د حملې کولو لپاره راغلی وي. ناصرالدین ورته بیا وویل که سلطان داسې کار کړی وي نو دا به یې ناپوهي وي. آیا هغه دومره توان لري چې په یو وخت په 2 محاذونو کې وجنګیږي؟ فخرالدین امام وویل په دې خبره به په خپله سلطان نورالدین زنګي ښه پوهیږي. که چیرې سلطان معظم د دې لښکرو سره نه وي نو موږ به دوی همدلته په ریګستان کې یو په یو خښ کړو. هو بلې درنو اوریدونکو، په همدې وخت کې یو بل جاسوس راغی. ناصرالدین سم د لاس خپل ځان ته وروباله. جاسوس د هغه مخې ته ورغی خو ډېر په ویره کې و. ناصرالدین ترې وپوښتل ولې د دښمن په کستلو سره دومره ویرېدلی؟ جاسوس خپل ځان سنبال کړ او بیا یې ورته وویل په سالاره ما داسې یو خبر درته راوړی دی چې ته به یې په اورېدو باندې باور ونه کړې. ته خو بزدلی خو ستا سالار بزدلی نشي کېدی. ناصرالدین خپل ورور ته مخ کړ. څنګه فخر وروره؟ فخرالدین ورته په ډېر شان سره وویل بالکل صحیح ده، دې لښکر کتلی دی او ویرېدلی دی. جاسوس سپور ورته مخ کړ. بیا یې ورته وویل اوهو هماغه ملک شادر چې زموږ صدراعظم درغام ورته ماتې ورکړې ده، هغه ژوندی پاتې شوی او دمشق ته هماغه اوس د شامي لښکرو سره یو ځای راغلی دی او له موږ سره جنګ کې دی تر څو دارالوزارت بیرته ولکه کړي. ناصرالدین او فخرالدین امام دواړو خبرې اورېدې خو ستوني یې وچ شول، اواز ترې نه راووت. په ډېر مشکل سره ناصرالدین خپل ځان سنبال کړ، توکاڼې تېرې کړې او بیا یې وویل نو بیا څه وشول چې ملک شادر راغلی دی؟ فخرالدین امام هم خپل ستونی تازه کړ. اوهو نو بیا څه وشول؟ ناصرالدین غاړه پورته کړه. هغه ته مو پخوا هم ماتې ورکړې وه او اوس به هم ماتې وخوري. جاسوس ورته وویل د ملک شادر نه پرته د دمشق امیر الامرا هم د دې لښکرو سره مل دی. فخرالدین ترې وپوښتل
امیر الامرای لا څوک دی؟ جاسوس یو ځل بیا ورته وویل د هغه نوم اسدالدین شیرکو دی، خو د زړورتوب او د میړانې له مخې ورته شیرکو مصریان سره لړزولی و. د دې حملې نه پرته کله چې فخرالدین او ناصرالدین ته دا معلومه شوه چې د شامي لښکرو سره د مصر پخوانی صدراعظم ملک شادر هم ملګری دی، نو د هغوی حواس ورخطا شوي ول. خو د جاسوس تر مخه د خپل وقار او عزت د ساتلو په خاطر دواړو ورونو پرړې پیل کړې وي. خو کله چې هغه جاسوس د هغه ځای ولاړ او دوی دواړه ځان ته پاتې شول، نو بیا یې سره سرونه ونیول. ناصرالدین مشوره ورکړه او خپل ورور ته ویل که چیرې کیدای شي نو د شامي لښکر سره دې سوله وکړل شي. فخرالدین د هغه نه زیات اندېښمن و. هغه هم وویل سوله خو هغه وخت شونې ده چې ملک شادر د دوی سره نه وي راغلی. موږ به اوس د هغوی سره په کومو شرایطو سوله کوو؟ شامي لښکر خو د ملک شادر سره هسې نه دی راغلی. هغوی به هرومرو د ملک شادر سره کوم تړون کړی وي. نو بیا صحیح ده. ناصرالدین په خپل مغز کې یو پلان جوړ کړ. موږ به د شامي سپه سالار تر مخه څه شرایط وړاندې کړو؟ که چیرې هغوی د جنگ نه لاس په سر شي، نو موږ به ورسره د ملک شادر نه په زیاته ښه توګه د سولې شرایط مطرح کړو. فخرالدین ته هم دغه ترکیب ښه معلوم شو. دا ترکیب به په رښتیا هم کارګر وګرځي. خو لومړی دا معلوم شي چې د پیشو په غاړه کې به ګینګري څوک ورچوي. ناصرالدین ورته په نښتې لهجې سره وویل ستا مطلب څه دی؟ زه پرې پوه نه شوم. موږ سوله کوو، د چا په غاړه کې ګینګري نه اچوو. فخرالدین ورته وضاحت ورکړ زما مقصد دی چې د شامي سپه سالار سره به خبرې څوک کوي. ناصرالدین ورته سینه پراخه کړه. ورته وویل زه به ولاړ شم. ناصرالدین سم د لاسه بیا ځواب ووایه. ناصرالدین خپل ورور فخرالدین ته وویل نو بیا ته هم راځه، را سره یو ځای به لاړ شو. د یورشلیم د پاشا په دربار کې موږ دواړه یو ځای وو. دا خو صحیح ده، خو هلته به زموږ دښمن ملک شادر هم موجود وي. فخرالدین ناصرالدین ته د ځواب ویلو نه وروسته وکتل. د ملک شادر د نوم د اورېدو سره سم د ناصرالدین څېره ونړېده. بالکل چوپ شو. هیڅ ځواب یې ونه شو موندلی. خو فخرالدین دا مشکل په خپله اسانه کړ. زموږ د دواړو د یو ځای تللو څخه یو بل ګواښ هم رامنځته کیږي. ناصرالدین وبېرېد او ویل هغه څنګه خطر دی فخرالدین وروره؟ ناصرالدین د دغه نوي خطر په لور داسې اشاره وکړه او ویل موږ د مصري فوج سپه سالاران یو. که چیرې ملک شادر شامیانو ته دا خبره وکړي، نو کیدای شي چې هغوی موږ دواړه ونیسي او بندیان مو کړي. فخرالدین همام د فخر پر ځای د یو بل غرور اعلان وکړ او ویل موږ مقابله کوو او د وینې د آخري څاڅکي پورې جنګیږو. هو بل درنو اوریدونکو، ناصرالدین هم د هغه د اواز سره اواز یو ځای کړ او ویل ملک شادر پخوا په څنګ شوی و، خو دا ځل به زموږ د تورې څخه خوندي نه پاتې کیږي. د هغه مړی به د دارالنظر دروازې کې راځوړندوو. خو دا ټولې هسې خبرې وي. څو لمحې وروسته یو ځل بیا دواړه ورونه په فکرونو کې ډوب شول. فخرالدین همام ورته په ژړغوني اواز سره وویل ناصرالدینه زما چپه سترګه رپېږي. ناصرالدین ورته سم د لاسه ځواب ورکړ زما ښي سترګه رپېږي. فخرالدین اعلان وکړ او ویل نحویست او ډیر بد نحویست. که یوه سترګه ورپېږي نو معمولی مصیبت، او که دواړه ورپېږي نو خطرناک مصیبت مخ ته راځي. ناصرالدین یو ځل بیا د سولې خبره راوسپړله. بیا نو ولې د شامي لښکرو سره سوله ونه کړو وروره؟ فخرالدین ورسره هم اتفاق وکړ. ویل ورته دا رایه معقوله
او د عمل وړ ده. زما په اند چې د دې مصیبت نه د ځان ساتلو په خاطر موږ باید د نیمایي مصر شامي ځواکونو ته ور حواله کړو. نو په دې حال کې به موږ ته څه را پاتې شي؟ ناصرالدین ورته یاد کړه د یروشلم پادشاه ته هم یو ډېر ستر رقم د جزیې په توګه هر کال ورکول غواړي. که چیرې نیمایي هیواد شامي ته ورکړل شي نو د هغه ناروغه خلیفه د فضل مصارفو لپاره به بودیجه د کومه را پیدا کوو؟ فخرالدین د خبرو د پای ته رسولو غوښتنه وکړه او وی ویل ورته موږ هسې په دې فضل خبرو باندې وخت تېرو او کومې نتیجې ته نشو رسېدلی. بدلو ده هغوی د رغام د ورونو په خاطر د مصر د ځواکونو ستره قومنداني ولکه کړې وه. دواړو به خپلو ځانونو ته سپه سالاران ویل او دغه دنده به یې هم په نوبت سره ترسره کوله. خو د هغوی د خبرو نه سرو او نه اخر د بله اړخه خطره هم تر سره را رسېدلې وه. کله به یې د هېواد د ویشلو خبره کوله او د یروشلم لپاره به یې د خراج د نه ورکولو فکر کاوه، خو د جنګ کولو خبره نه کوله. د هغوی سره په دې وخت کې هم پوره ځواک موجود و. که چیرې صحیح عملي کړنلاره یې خپله کړې وه نو د حمله راوړونکو لپاره یې پوره ستونزې پیدا کولی شوې. د اسدالدین شیرکو لښکر بلیس ته نږدې پړاو کړی و. هغه خپل لښکر ته یوازې یوه ورځ د آرام لپاره ورکړې وه او د هغې وروسته یې د بلیس په لور کوچ وکړ. د بلیس د ښار بیرون یو ستر میدان و چې مصري ځواکونه پکې تیار په لیکو کې ولاړو. درغام ته یې خبر ورکړ چې شامي ځواکونه بلیس ته را رسېدلي دي. درغام خپل دواړو ورونو ته هغه پاتې ځواکونه هم ورولېږل. د خپل ځان سره یې په قاهره کې ډېر کم ځواکونه پرېښودل تر څو د ښار د امن و امان مسؤلیت پر لاسو کې واخلي. ناصرالدین او فخرالدین دواړو ته هم دا خبر ډاګیزه شوی و چې د قاهرې څخه به ورته د دې نه زیاته نوره مرسته راونه رسیږي او که چیرې مرسته راولېږي هم نو د هغوی د مرستې څخه مخته به د بلیس په اړه پرېکړه شوې وي. په دې خاطر دواړو ورونو لا د پخوا نه زړونه لاسه ورکړي وو، خو مصري فوز د حمله کوونکو سره د مقابلې لپاره تیار و. لکه څنګه چې په شامي ځواکونو کې د نوري امراو یوه ډله وه، په همدې توګه په مصري ځواکونو کې هم د باقي امرا پوره شمیره موجوده وه او د همدې امیرانو په زور او ځواک درغام د مصر سره او سپین په لاسو کې اخیستی وو. د مصري ځواکونو دغو دواړو سپه سالارانو غوښتل د جنگ د میدان نه وتښتي، خو په دې پوه شوي وو چې که چیرې لږ څه کمزورتیا هم ترې څرګنده شي نو برقي امرا به یې له منځه یوسي او پوځ کنټرول او قومنده به په خپله په لاسو کې واخلي. په دې خاطر ناصرالدین او فخرالدین همام دواړه مجبورا د بلیس په جنگ کې شریک شول. که څه هم تر دې وخته پورې مصري ځواکونه د درغام وفادار وو، خو په پوځ او ولسي خلکو کې د ملک شادر خواخوږي هم کمه نه وه. همدې خواخوږو د شامي ځواکونو سره په یو ډول نه یو ډول پټې اړیکې نیولې وي او هغوی ته ضرور معلومات. د شریعت غږ راډیو درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 43مه برخه. دا چې په راتلونکې برخه کې به له کومو پیښو او موضوعاتو سره مخ شو. د درغام ورونه به په دغه جنگ کې بریالي شي او که دواړه به خپل سرونه ورکړي پکې. دا او دې ته ورته پوښتنې به په راتلونکې 44مه برخه کې ځواب شي. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم. تاسو چې هر چیرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.